قرآن قسم کې خو چې کړه خو نن بچی کوم هغه زمانه ده کنه ولې چې څوک چې کله هم داسې ویډیو جوړي کنه فلټر پکې نه لګي داسې ویډیو کنه کې فلټر لګي داسې ټیک ټاک ویډیو خو هغه لا زمان نه و هغه لا زمان نه و هغه لا زمان نه و هغه ټیک نه غلاس خو د بل غلاس خو د بل چا ولا ملګرو د یو څو ورځې نه په سوشل میډیا د یو مشهور ټیک ټاکر مانو کې یو قسمه ویډیو چې د هغه وایرل او په هغه کې خلک وایي چې آیا واقعي دا د دې ده او کنه نو کم دا ویډیو کم تصویران او دغه که تاسو وګورئ نو د هغې نه دا واضحه پته لګي چې په اے آی جوړه شوې دا ویډیو ده یعنې که موږ وګورو نن سبا داسې وخت دی که نه چې سړی دا پرخ هم نشي کولی چې آیا دا واقعي دا ویډیو ریل ده که نه په اے آی جوړه شوې ده نو د دې کم ویډیو څه چې دي هغه خلک په کم کمنټس چې دی په هغې کې هغه پخوانی ویډیو هم شیر کوي په کم باندې چې دا ایډیټینګ شوی دی یعنې د دې کم مخ چې دی هغه یې ورته لګولی دی او د هغې نه پس چې کم دی بیا سوشل میډیا له ورکړلو بیا خلک دې ته ګوري نه چې دا دروغ دي که رښتیا دي خو بس یو بل ته لیږي او هغه هم څه خلک په پیسو لګیا دي یعنې خلک د یو بل نه پیسې اخلي په هغه سیسټم باندې او د نه علاوه نور خو بس یو بدنامولو کوم کوشش چې دی هغه شروع وي که اوس ټیک ټاک ته راځي بد کار دی پښتنو کوم نوم چې دی وشرمو حرکتونه هم غلط دي خو د دې ویډیو باره کې چې کوم څه چلیږي وایي دا ویډیو ریل او دغه نو دا ویډیو چې کوم دی مکمل پیک ده په دې کې څه حقیقت نشته چې لکه کم خلکو قصه شروع کړله چې دا ویډیو وایرل شو دا چلو شو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې میلاو الله حافظ